د مکتبي پیغلې له بکسې سره ووتل. یوه ورځ د دولتي سارګري ادارې ډله پوهنځي ته د پلټنې لپاره راغله. ټولګي په ټولګي د ټولو نجونو بکسې وپلټلې، خو په ټولو کې کتابونه، کتابچې، قلمان او اړوند کاغذان ول. مګر کله چې د سارګري ادارې غړی د یوې نجلۍ بکسې ته ورنږدې شو، نجلۍ بکسه ټینګه پر سینه ونیوله. خولې پرې راماتې شوې، لاسونه او خپو یې ریګ شروع کړ او په زارۍ شوه چې د خدای لپاره زما بکسه مه ګورئ، زه بکسه نه درکوم. د ټولو نجونو او تفتیش ډلې پام د نجلۍ لور ته واوښت. ښوونکی ورته وایي بکسه ورکړه چې وی ګوري، اخر څه بلا پکې ده چې ته یې دومره وارخطا کړې یې. خو نجلۍ ټولګیوالو ته ګوري، له شرمه یې پر مخ خولې بهیږي، ژړا یې په ستوني کې غوټۍ وهي او د بکسې له ورکولو او کتلو څخه انکار کوي. غږونه خاموش شوي دي، په ټولګي کې خاموشي او ویره خوره ده. ټولګیوال یې حیراني اخیستي دي او معلومه نه ده چې د بکسې څخه به څه راوځي. اخر یې له نجلۍ څخه بکسه په زور واخیسته. بکسه او نجلۍ یې دواړه د پوهنځي دفتر ته یوړل. سرښوونکي بکسه خلاصه کړه. د نجلۍ له سترګو د اوښکو باران پیل شو. هغه بیچاره پر خپل عزت، وقار او درنښت ویریږي. ټول حیران دي چې اوس به د بکسې څخه څه شی راوځي. آیا تاسو پوهیږئ چې په دې بکسه کې څه شی ول؟ په بکسه کې هیڅ ناوړه شی نه و، نه کوم عکس او فحاش توکي پکې وو، بلکې په بکسه کې څو ټوکرۍ وچه ډوډۍ او څه سړې وریجې په کڅوړه کې تړل شوي وې. کله چې له نجلۍ څخه پوښتنه وشوه چې دا څه دي او ولې دې دومره ټینګار پرې کاوه، نجلۍ وویل موږ غریبان یو، پلار مې نشته، مور مې ناروغه ده، په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. نو کله چې د پوهنځي له نجونو څخه له غرمنۍ وروسته کومه ډوډۍ یا وریجې پاته شي، یو څه زه خورم او یو څه له ځان سره مور، ماشوم، ورور او خور ته وروړم. نو زه شرمېدم ځکه چې بیا به ټولګیوال پیغور راکوي چې ته له موږه پاتې شوي ډوډۍ خورې. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.